د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. مجید ویل نړیوال ټولنې سره بحث او رغنده بدلونونو ته تیار یو. افغان حکومت وایي دوی له نړیوال ټولنې سره ستراتیژیک بحث او تمول ته تیار دي. د حکومت مرکزی ویان ذبیح الله مجید د وروستیو تحولاتو په اړه تازه مرکه کړې ده او په هغه کې ویلي چې نړیواله ټولنه په تېره امریکا په افغانستان کې د وضعیت د ترینګلتیا لپاره پلمې لټوي او د نوي حکومت د رسمیت اجازه نه ورکوي. هغه زیاتوي د دې ستونزې د حل لپاره یوازینۍ مناسبه لار خبرې او ستراتیژیک بحثونه دي. مجید زیاته کړې چې دوی د نړیوال ټولنې هغه غوښتنې منلی شي چې افغاني کلتور، دود او اسلامي حدود اجازه ورکړي. مجید همداراز د ظواهري وژل کېدل یو ځل بیا یوه تشه ادعا وبلله او په خبره یې امریکا د دوحې هوکړې پر بنسټ حق نه درلود چې پر افغان خاوره برید وکړي، خو د خطر په صورت کې یې معلومات باید له افغان امنیتي اداراتو سره شریک کړي وای. هغه همداراز ټینګار کړی چې د نجونو ښوونځي به ډېر ژر پرانیستل شي او د پرانیستلو لپاره یې جدي هڅې روانې دي. او چین وایي د افغانستان د وچې میوې واردات زیاتوو. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي پاکستان، هند او ترکیې ته د خپلو سفرونو معلومات د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره شریک کړل. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د افغانستان لپاره د چین د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي یو شینیونګ په کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقي سره وکتل. امیر خان متقي له چینایي لوري وغوښتل چې چین ته د افغانستان د صادراتو لپاره زمینه سازي وکړي. د چین ځانګړي استازي ویل چې افغانستان سره پر دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو کار کوي. د په سیمه کې د خپل وروستیو سفرونو په ترڅ کې د افغانستان په باب د لیوالتیا په اړه د بهرنیو چارو وزیر ته هر اړخیز معلومات ورکړل. یو شینیونګ زیاته کړې چې چین په پام کې لري پر جلغوزو سربیره د افغانستان نورې وچې او تازه میوې چین ته ولیږدول شي او له دې لارې د افغانستان ملي اقتصاد سره مرسته وشي. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.